ګرانو ملګرو سلامونه. نن هم پر ژ درس لرو. ګورئ دا ز ده. ز یو ټکی لري خو که دوه ټکي نور ورسره کو څه به ترې جوړ شي؟ ژ. ژ لیکو ژوند. ژ ده. دا واو ده او نون دی بل دال دی. دا ټول چې سره یوځای شي څه جوړیږي؟ ژوند. ښه ژوند شو. که ژوند نه ژوندون جوړوئ د دال نه وروسته واو او نون ولیکئ څه جوړ شو؟ ژوندون. ژوندون زندگی ورته وایي. ښه نه لږه موږ او تاسو ژوند کوو، ژوندي یو، اوسېږو، درس ته ځو، کار کوو، دې ته ژوند وایي. صحیح ده؟ او که نه ښوونځي ته ژوند وایي. اوس راځو بل څه لیکو. ژ ده. ژ میم نون. ژ لیکل کیږي او میم او نون ګډ ورسره راځي. څه جوړ شو؟ ژمن. ژمن. او که ژمن نه وروسته هې راسي ورسره یوځای سي بیا به څه جوړ شي؟ ژمنه. ژمنه. ګورئ یو بل شي ته پام وي چې ځینې ژ په کومو کلمو کې راځي. ځینې کسان هغه کلمې چې ز سره او ز سره یا جیم سره تلفظ کوي هغو لپاره څه راځي؟ ژ. مثلا ژوند ده ځینې خلک وایي ژوند او ځینې وایي ژوند. یا ژمن ده ځینې خلک وایي زمن، نور وایي جمن. دې کې ته څه راځي؟ ژ راځي. ژمن. او لیکو ژ. ژ میم ی. دې نه څه جوړیږي؟ ژمی. ژمی. ژمی چې د یخنۍ موسم ته وایي. ژمی نه که ژمنۍ جوړوئ ژ ده میم ده نون راځي بیا یې ورسره یوځای کېږي همدغسې. میم نه وروسته نون ولیکئ او یې ورسره څنګ کې ولیکئ څه جوړ شو؟ ژمنۍ. راځو اوس یو درس وایو. ژمی. 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 د کال څلورم موسم دی. ژمی د کال څلورم موسم دی. شابس. په ژمي کې په ژمي کې په ژمي کې یخني وي. څه شی ووایم؟ یخني بادونه. ښه ګورئ ژمی. ژمی د کال دلته ګورئ څلورم موسم دی. په ژمي کې یخني وي. ډېر ښه. ګورئ لیکلی سي چې ژمی د کال څلورم فصل دی.
په ژمي کې یخني وي. ګورئ په دې په ځای منی هم لیکلی سي. ښه ولیکي منی د کال دریم او موسم دی. په مني کې هغه منی به دلته راوړي. په مني چې بادونه وي. ولې نه ده زده؟ پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه خوښه کړئ، یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. دا هم زما فیسبوک دی او دا هم زما ټویټر. ښه ورځ ولرئ.